هیڅکله باید تکبر، غرور او عجب ونه کړو. د ملا هیبت الله د پریکړو پر ضد د دریځ نیونې په دوام ملا یعقوب هم نیوکې وکړې. وایي د خلکو مشروع غوښتنې ومنئ. دا چې نور یې څه ویلي پاتې معلومات هم دلته وګورئ او چینل هم سابسکرایب کړئ. ملا یعقوب وایي کبر مه کوئ، د خلکو غوښتنې ومنئ. د طالبانو حرکت د بنسټګر ملا محمد عمر زوی ملا یعقوب د دلوي 26مې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویلي د خلکو مشروع غوښتنو ته باید غوږ ونیول شي. هغه وویل د واکمنۍ د دوام لپاره باید د غمیزو رامنځته کېدو مخنیوی وشي. تکبر او غرور باید ونه کړو. ملا یعقوب زیاته کړه که چیرې غواړو یو قوي او باثباته نظام ولرو نو باید ولس ته غېږه ورکړو ترڅو ولس خپل کړو، خپل شخصي غوښتنې پر ولس ونه منو. ظاهرا ښکاري چې هغه هم د ملا هیبت الله د فرمانونو پر وړاندې د سراج الدین حقاني سره هم نظری دی. هغه ویلي چې خلک باید د اوسني نظام کلک ملاتړ وکړي ترڅو تیرو ناخوالو ته بیا ونه ګرځي. نوموړي ویلي هیڅوک د افغانانو د ویشلو خوبونه نه ویني ځکه افغانان هیڅ وخت نه غواړي خپل هیوادوال د بربادۍ کندې ته ټیل وهي. د هغه په خبره په ټول توان هڅه کوو چې د افغانانو مشروع غوښتنو ته رسیدنه وکړو. سرچینې بیا وایي چې د ملا یعقوب او سراج الدین حقاني په ګډون د امریکا سره مذاکراتي پلاوي کې شامل طالبان غواړي چې پر نجونو د زده کړو بندیزونه لرې شي او همدارنګه د نړیوالو سره د تعامل وشي. خو کندهار کې میشت یو شمېر طالب مشران بیا د دوو او د ولس د غوښتنو پر خلاف اقدامات کوي چې همدا د دې باعث شو ترڅو حقاني، حنیفي او اوس ملا یعقوب رسنیو کې داسې خبرې وکړي. تاسو د ملا یعقوب د دې خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ نظریات مو کمنټ کې شریک کړئ او چینل هم سابسکرایب کړئ.